د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د بامیان ولس ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې د قومي، زباني، مذهبي او سمتي تعصبونو خبره تل کې ده، خو نن موږ ټول په یو تالار کې راجمع یو او یو بل ته متقابل احترام لرو چې دا نن ورځ د تعصب د نشتون ښه بیلګه ده. د جاپان سفیر تاکاشي اوګادا قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین صاحب سره په لیدنه کې ویلي چې جاپان د یو سوکاله او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. په دې لیدنه کې همدارس د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې شوې دي. د ټولګټ وزارت سرپرست محترم الحاج مولا محمد عیسی ثانی په افغانستان کې د ترکی واویا ساختماني شرکت څخه لیدنه وکړه او د یاد شرکت له مسیرونو سره وکتل. کابل ښاروالۍ وایي دیني او شرعي ارزښتونو ته د درناوي په موخه د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست د ودانۍ په انګړ کې د یو جومات د جوړولو چارې بشپړې او د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال مولوي محمد خالد سیستاني له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په لومړي ځل له نشهیي توکو څخه رغېدلي 1530 کسان د امید فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه فارغ شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان وایي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې لا پراخه شي. د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د کامیر او نورو هوایي شرکتونو له مسؤلینو غوښتي چې د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په کتو د ټیکټونو بیې راټیټې کړي.